السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو راځم د پکسلاب پنځمه ویډیو درته کوم. په دغه برخه کې به موږ د پکسلاب په فند آپشن باندې کار کوو چې څنګه کولی شو په یوې لیکنې ته ښایسته سټایل ورکړو، یا څنګه کولی شو چې موږ د خپلې خوښې یو لیک بڼه یا فند سټایل هلته راولو. نو راځم پکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې دا اوپن کړو راځم د ټیکس ته. په ټیکس کې زه یو نوم ورکوم ورته ملګرو. وطن. راځم د مینو داسې مخکې وړم. دا ای بي چې تاسو ته ښکاري ملګرو ته لاندې ورته لیکل شوي فنډ، که په همدې ځای کلیک وکړو دلته به موږ ته ډېری فنټونه راکړي. تاسې وینئ ملګرو چې مختلف سټایلونه په دې ځای کې شته. دا سټایل وګورئ ملګرو تاسو. که چیرې دا مو هم خوښ نه وي بیا راشئ یو بل سټایل پکې انتخاب کړئ. دا سټایل وګورئ ملګرو. دا سټایل وګورئ. مختلفې بڼې دي د لیکلو دپاره پکې چې کوم سټایل درته مناسب ښکارېږي له همغه به په ډیزاین کې استفاده کوو. دا د عربي ژبې لپاره، اردو دپاره او عربي دپاره دي. او ملګرو دلته چې یو مشکل دی هغه په دې پکسلاب کې دا دی چې په دې کې د پښتو لیکنې دپاره چې خاص د فنډ سټایلونه نشته. او له دې ځای دا پروګرام لرې کوم اپلیکیشن راځم د هغه پکسلاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی په ده کې ګورم چې ده کې څه ډول دي. دا بیا زه اوپن کوم. زړه به نه تنګوي ملګرو تر څو غواړم چې په ښه ډول تاسې له دغه فنډ برخې څخه استفاده وکړئ، یعنې په ښه بڼه یاد کړئ. راځم دلته مثلا زه د پښتو یو تورې لیکم، مثلا ملګرو همدا لیکم پښتو ژبه. تاسو ته ښکاري ملګرو چې په ده کې د پښتو څو توري راغله. نو زه همدا کلیک کوم. ګورئ ملګرو دلته هغه په لیکنه کې هېڅ تغیرات نه راځي، یعنې پښتو ژبې ته هلته پکې کار شوی دی، د پښتو ژبې لپاره فنډونه پکې اضافه شوي. راځم لیک بڼه باندې کلیک کوم. دا همغه فنډ دی خو دلته یې نوم لیک بڼې دي په پښتو باندې. دلته مختلف سټایلونه شته پښتو ژبې لپاره ملګرو ښکاري تاسو ته. دا هغه سټایلونه دي چې حقمل بغلاني ورور د کور وداني تر ډېره د ژوندی وي چې پښتو ژبې ته یې پکې کار کړی، خدمت یې کړی دی. دا د هغه زحمت او کوشش دی چې دلته یې دا لیک بڼې ور اضافه کړي. مثلا ملګرو دا وګورئ پښتو ژبې ټول هغه کوم توري چې دي ټول پکې په صحیح بڼه راځي، هېڅ مشکل پکې نه رامنځته کېږي چې یو حرف دې پکې را نه شي ولته دې مشکل را پیدا شي. تاسو به وایئ چې دا مشکل څنګه مشکل دی. راځم تاسو ته زه په همدې ځای یو دانه د دري فنډ اپلای کوم چې وګورو چې هغه مشکل به څنګه وي. دلته ښکاري ملګرو تاسو ته هغه ښې توری چې دا هغه هم پکې څه به خپل هغه تغییر کړو. همدا د پښتو خاص توری دی که نه، ځکه دا هم د دري فنډ دی ملګرو ښکاري تاسو ته چې زموږ هغه لیکنه یې بیخي خرابه کړه، یعنې یو بل رقم ته یې واړه چې هېڅ نه لوستل کېږي. نو دغه مشکلات ټول چې دي د حقمل بغلاني ور په نظر کې نیولي دي او د پښتو لیک بڼې اضافه کړي دي. نو له دې ځایه هم زه بیرته دې پکسلاب ته، کله چې دې پکسلاب ته راغلم دلته راځم. که چیرې ما سره په دې پکسلاب کې تاسو ته ښکاري ملګرو فنټونه نشته، او که غواړم چې زه دلته د خپلې خوښې لیک بڼې یا فنټونه اضافه کړم نو دلته وګورئ ملګرو ما یو څه پکې اضافه کړي دي، خو له ده نه زه تېرېږم. که چیرې تاسو سره اړتیا وي چې پښتو فنټونه ترلاسه کړئ نو رای به شئ په ګوګل کروم کې به ورته دلته یو نوم ورکړئ چې هلته به د پښتو فنټونه تاسو ته درد کړي. دلته به ولیکئ پښتو ستندر فنټ. او سرچ بیا کړئ. په ډېره بخښنې سره چې زما نیټ بند دی.
نو دا به سر چې ملګرو تاسو بل ته ډېر شمېر فنټونه درکړي. تاسو ښکاري ملګرو د پښتو ستندر فنټونه مختلف هغه به درکړي. تاسو به ترې یو را ډاونلوډ کړئ تر څو تاسو ته په پکسلاب کې کار وکړي. نو له دې ځایه زه بیک کېږم. ما سره تیار فنټونه شته دي. راځم دلته زه د خپلې خوښې یو څو فنټ اضافه کوم ورته. نیټ به بېرته زه بند کړم چې میسیجونه راځي ملګرو چې تاسو راسره خسته نه شئ. راځم دلته دا ګورې ملګرو دا څو فنټ 3 فنټه ما سره دي. ما خپل نوم ورکړی او چې هلته تاسو ته زه وښیم چې دا کوم فنټونه ول چې ما هلته اضافه کړل. نو راځم همدا 3 وړه فنټونه انتخابوم. کله مې چې دا انتخاب کړل د ده به زه یو کاپي واخلم. کله مې چې کاپي واخیسته راځم دلته ګورم ملګرو په دې خپل فولډر کې کله چې موږ پکسلاب اپلیکیشن انسټال کړو دلته به یو فولډر موږ ته راکړي د فنټ په نامه. کله چې د فنټ په نامه فولډر راکړو دا همدې ځای کې پیسټ کوم. پیسټ مې کړم ملګرو بېرته بیک کېږم. ځم پکسلاب ته دې ځای ته راځم. دې پکسلاب کې ګورم دلته به زه دا نوم هم تغییر کړم. مثلا ورکوم زړه. دا هم ملګرو د پښتو یو توری شته پکې که نه، خو کله مې چې دا ورکو د ما خو په بخښنې سره هلته د پښتو هېڅ فنټ انسټال نه کړو. خو خیر دا بېرته لرې کوم. یو بل نوم ورکوم کتاب. دا ورکوم هغه فنټونه ګورم چې ما هلته ور اضافه کړل. راځم مای فنټ باندې په مای فنټ باندې کلیک کوم. هلته چې ما کوم نومونه ورکړي هغه به دلته زه وګورم چې کوم سر ته تللي. دې ځای کې به تاسو ته ښکاره شي ملګرو. یو دا دی امید امان په نامه. دا فنټ مې ورکړی ملګرو ښکاري تاسو ته. که چیرې دا لږ داسې فاصله ورته ورکړي ملګرو هغه د کاپ توری به هم تکمیل شي بېرته. ښکاري ملګرو یو دا فنټ مې ور اضافه کړی و. بل فنټ به چیرې بل به موږ ګورو چې هغه پکې راغلی که نه. ما 3 فنټونه هلته اضافه کړي دي. نو زړه به نه تنګوئ ملګرو تر څو تاسو ته وښیم. بل فنټ چې و دا دی ملګرو دا وګورئ زما نوم ورته لیکل شوی. دا مې د دې په خاطر کړی چې تاسو ښه پوه شئ. ملګرو دا وه د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو وړاندې تاسو ته در ورسیږي.